ان شاء الله په نږدې کلونو کې به د دې شاهدان یو چې افغانستان به نه یوازې له بهر څخه د انرژي وارداتو ته اړتیا نه لري، بلکې وبتوانیږو چې د تر خپلې اړتیا اضافه انرژي به نورو هیوادونو ته هم انشاءالله توزیع کړو. په دې سره به نه یوازې د افغانستان هر ښار، کلی او کور د برېښنا له نعمت څخه برخمن شي، بلکې په هیواد کې به د صنعت حرکت چټک شي. بیا به موږ له نورو هیوادونو څخه د بې کیفیته توکو د وارداتو پر ځای با کیفیته توکي بهر ته صادروو او له افغانستان څخه د پانګې د وتلو پر ځای به زموږ دروازې د پانګې راتګ ته خلاصې وي. په پای کې د افغانستان پر وطندوسه سوداګرو غږ کومه چې په خپل هیواد کې د صنعت په ډګر کې او په ځانګړې توګه د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي او ژمنه وکړي چې پانګوالو ته د انرژي د تولید په پروژه کې د پانګونې زمینه برابروو او لازمه مرسته